راځئ چې نن په یوه ډېره مهمه موضوع باندې بحث وکړو. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن په دغه موضوع بحث کوو چې په افغانستان کې هم موږ تاسې فعلا امارت لرو چې هلته حاکم ده. په متحده عرب اماراتو کې هم امارت ده، په سعودي عربستان کې هم امارت ده، په کویټ کې که تاسې وګورئ، په عمان کې وګورئ، په ډېرو نورو اسلامي هیوادونو کې که تاسې وګورئ نو هغلته هم همدغسې امارت ده. هغوی امیر لري، مشر لري او بالاخره هلته ټاکنې نه کیږي، د خلکو په خوښه مشر نه راځي پکې. ولې هغوی رفاه ته، هغوی خوشحالۍ ته، هغوی ښېرازۍ ته، سوکالۍ ته رسېدلي دي، خوشحاله ژوند لري، پرمختللی هیواد لري. موږ او تاسې ولې نشو کولی داسې اوسو؟ موږ او تاسې ولې داسې خفه یو؟ موږ او تاسې ولې داسې بیکاره یو؟ موږ او تاسې ولې د دولت د خوا څخه هغه خدمات نه لرو چې هغه موږ او تاسې په دوبۍ کې ګورو، هغه موږ او تاسې په عمان کې ګورو، هغه موږ او تاسې په کویټ کې ګورو، په سعودي عربستان کې ګورو؟ یو له دلایلو صحیح دا ده چې مثلا موږ او تاسې اوبو ته لاسرسی نه لرو یا بحر ته لاسرسی نه لرو. دا د افغانستان یو محدودیت کیدلی سي. ولې حد اقل له هغه نه وروسته که چیرې موږ او تاسې راسو د امارت له خوا څخه خدماتو ته راسو، نو آیا دا اوسنی دولت هغه خدمات وړاندې کولی سي لکه کوم چې په دوبۍ کې وړاندې کیږي؟ تاسو که هلته د دوبۍ امیر وګورئ، که د شارجه امیر وګورئ، که د ابوظبي امیر وګورئ، که د اجمان وګورئ، که د العین وګورئ، په همدې شکل نور امارتونه چې د هغوی دي، که تاسې د دې امیران وګورئ، هغوی هغه خپلو امارتونو ته هغه خدمات وړاندې کوي چې یو مشر باید وړاندې کړي. د خپلو خلکو خدمت کوي، خپلو خلکو ته د سوکالۍ لپاره، د ښېرازۍ لپاره، د خپل وطن لپاره کار کوي او ورځ تر بلې د پرمختګ او د یووالي او له خپل وطن سره د مینې، د خپل ملت او د مسلمان ولس او امت د یووالي لپاره کار کوي. هغوی یو له بل سره بې اتفاقي نه کوي. ما تر نن ورځې پورې نه دي لیدلي چې تاسې په متحده عرب اماراتو کې داسې څوک وګورئ چې هغه د دوبۍ یا د شارجې یا د ابوظبي په خلاف باندې راجګ سي یا دی څه ووایي. ټول ترې خوشحاله دي د هغوی له خدماتو. شارجې ته که لاړ سئ، هغه مثلا ډېر ټینګ داسې اسلامي امارت ده، هغلته یو څه سختي پکې زیاته ده نظر دوبۍ او اجمان او نورو امارتونو ته چې په یو ای کې دي یا په متحده عرب اماراتو کې دي. په همدې شکل په افغانستان کې که چیرې د اوسنی نظام خدمات نسي وړاندې کولی، هم د امارت مسؤلین، هم ولس، هم نخبګان په دې باندې باید فکر وکړي چې ستونزه چیرته ده. ولې دوی نسي کولی لکه د نورو امیرانو په شان هغه خدمات وړاندې کړي چې ولس ترې خوشحاله وي؟ او د دې په ځای چې مثلا لکه په ننګرهار کې تاسې ولیدل چې یو هلک په د سټیج په سر په کوم واده کې شعر وایي، شعر یې ویلو، بالاخره د هغه مایکونه لرې کېږي، ماتېږي او د کمرې په مخ کې هغه بیابېږي یا بې عزته کېږي. زه فکر کوم په دې باندې حکومتولي نسي کېدلی. راځئ چې موږ او تاسې هم د ځوان عزت وکړو، هم د پیغلو عزت وکړو، هم د میرمنو عزت وکړو، هم د سپین ږیرو عزت وکړو او بالاخره په حکومت باندې هغه نیوکې وایي، سالمې نیوکې وایي، ښه وړاندیزونه وایي یا رغنده وړاندیزونه ورته وایي یا طرحې ورته وایي، هغه ورته وړاندې کړو تر څو د افغانستان لپاره حد اقل خلکو ته هغه خدمات وړاندې سي چې هغوی حق لري او دا د هغوی حق ده. که چیرې موږ تاسې لکه دا اوس چې روان یو، دا تیر د ملل متحد راپور چې ما ولوسته، تقریبا 23 میلیونه افغانان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي او په همدې شکل د بیکاري کچه ډېره سوې ده او هغه پیسې چې مثلا له خارج څخه راځي، طبیعي خبره ده چې ډېر خلک دي چې له خپلو خپلوانو کورنیو سره مرستې کوي، هغه پیسو باندې هم د یو څو خلکو، ځینو خلکو البته هغه له غربت سره د مبارزې په برخه کې یو څه مرسته ورسره کولی سي، خو هغه کافي نه دي. که چیرې خپل افغانان په خپل وطن کې کاروبار ونه لري، وظیفې ونه لري، صحیح ده چې دولت ټولو ته وظیفې نسي ورکولی، ولې حد اقل دولت کولی سي خصوصي سکتور ته دا زمینه برابره کړي تر څو خلک په خصوصي سکتورونو کې کار وکړي او په مختلفو برخو کې کار وکړي، د وطن د آبادۍ، د رغونې، سوکالۍ او ښېرازۍ لپاره کار وکړي. بالاخره هغه وخت راورسیږي چې موږ افغان ولس هم همدغسې یو خوشحاله ملت واوسیږو لکه د متحده عرب اماراتو، لکه د سعودي عربستان، لکه د کویټ، لکه د عمان او لکه د نورو اسلامي هیوادونو. که چیرې موږ تاسې دا خوشحالي خپله ترلاسه نه کړو، دا خارجان موږ ته خوشحالي نسي راکولی. په لحاظه د دې حل لاره هم باید موږ تاسې په خپله را پیدا کړو او د افغانستان ستونزې باید په داخل د افغانستان کې موږ تاسې باید په خپله حل کړو. یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.